په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه خبري کنفرانس پیل شو. د دغه کنفرانس له منځه یو منبع سره په تماس کې یم چې هلته د حکیمي فضا او د افغان سیاستوالو د فیلنګ په اړه اپډیټ راکوي. سرچینې وایي دغو رهبرانو تمه درلوده چې په ډېر لوړ تشبیهاتي پروتوکول به ورکول شي، خو د سرچینې په وینا دوی ته په ډېره ټیټه کچه کتل شوي او هلته د حیا په منځ کې ګنګوسې او فضا داسې ده چې دلته په ورتګ پښیمانه دي او ممکن ځینې غړي یې د کنفرانس دویمې ورځې ته پاتې نشي او پښې ورنه را وباسي، ځکه دوی سره داسې چلند شوی دی لکه پخوا چې د مجاهدینو مشرانو سره په کمانډرۍ کې کېدل، یا لکه یو وخت چې حکمتیار صدر اعظم و او پاکستان ته روان و، په تورخم کې له یو موټر راښکته او بل موټر ته خېژول شوی و. که څه هم دوی ته د پاکستان د مقاماتو دا چلند نوی نه دی، ځکه پخوا ورته تر دې زیات په ټیټه سترګه کتل کېده، خو اوس دوی هر یو فکر کوي په افغانستان کې مهم خلک دي او په تېرو 18 کلونو کې چې هر هېواد ته د افغانستان د نماینده په توګه تللی، نو د نړیوال سټنډرډ هرکلی او تشبیهاتو سره بلد دی. دوی ته باید په هغه سترګه ونه کتل شي. سرچینې وایي په پلاوي کې د نورو زیات جرأت نه و خراب، یوازې د عطا محمد نور او حنیف اتمر طبیعت زیات خراب و، ځکه یو یې امپراتور او بل یې د هېواد دویم سړی و تېر شوی. د کنفرانس په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي راغلی و، ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپله یو پاس ځای کې کېناست او دا نور یې ښکته کېنول. بیا حکمتیار وینا پیل کړې ده چې په پلاوي کې د ځینو په اعصابو بده لګېده. پاکستان وایي دا کنفرانس یو غیر دولتي بنسټ رابللی دی، خو تاسې پوهیږئ چې پاکستان کې غیر دولتي بنسټ د ICI له اجازې او بودیجې هېڅ نشي کولی. ګرځېده چې د مسکو په کنفرانس کې د ملا برادر لخوا کوم سپکاوی شوی و او دی یې هوښیار کړی و چې دلته ورنه غی. پاکستان فکر کاوه چې دا یې خلک دي او خپل کور کې څوک تشبیهات نه غواړي.